بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ځوانانو موقف او د هغو مسؤلیتونه. دویم لامل چې ځوان د انحراف او د بېلارېتوب نه ساتي هغه علم او پوهه ده. د قوي او یا مضبوط ایمان نه وروسته هغه څه چې د ایمان غوښتنې پرې لاسته راځي او پر ځای کیږي او ځوانان د بېلارېتوب یا انحراف څخه ژغوري، علم او یا پوهه ده. ځکه چې علم او یا پوهه هغه ستره وسیله ده چې انسان له هر ډول ښېګڼو، ناخوالو او بدو چارو نه خبروي، او پوه انسان هیڅکله په بېلارو نه ځي، ځکه هغه پوهیږي چې کم کار او عمل انسان د دواړو نړیو سعادت نه برخمن کوي او کم عمل دی چې د انسان د دواړو نړیو د بدبختي لامل ګرځي. نو د دې پوهې په رڼا کې هغه څه خپلوي چې د ده د سعادت او نیکبختي باعث ګرځي او د هغو اعمالو نه ځان لرې ساتي چې دی پرې د بدبختیو ښکار کیږي. رښتیا هم د پوه او عالم انسان په زړه کې د الله رب العزت ویره وي او د انحرافي اعمالو په نه ترسره کولو کې تر ټولو محتاط وي. همدا وجه ده چې الله په سورت فاطر کې 28 آیت کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. نو کله چې ځوانان د علم او یا پوهې خاوندان وي، هیڅکله ناوړو چارو ته لاس نه وروړي چې دوی پرې بېلارې او منحرف شي. له دې کبله چې علم انسان له انحراف څخه ژغوري، اسلامي شریعت د علم په حاصلولو کې حسد ته اجازه ورکړې چې انسان او خاصتا ځوانان د علم په حاصلولو کې له نورو سره حسد وکړي، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل حسد نشته مګر په دوه څیزونو کې، یو له هغه چا سره چې الله تعالی ورته مال ورکړی او په حق یې مصرفوي، دویم هغه کس چې الله تعالی ورته علم او یا حکمت ورکړی وي او د هغه په رڼا کې قضاوت کوي او نورو ته ورښیي. حسد په دې معنی چې الله چاته علم ورکړی، د الله رب العزت دین ته او د الله رب العزت بندگانو ته پې خدمت کوي، نو ته هم وایه چې یا الله همداسې علم ما ته راکړه او په دې هڅه کې اوسه چې د الله دین او د الله بندگانو ته خدمت وکړم. همدارنګه الله چاته مال ورکړی، هغه خپل مال د الله رب العزت په لاره کې مصرفوي، دا غبطه وکړه چې یا الله کاش داسې مال ما ته هم راکړي چې زه هغه ستا په لاره کې مصرف کړم، او په دې هڅه کې اوسه د زوال د نعمت هیڅکله آرزو د هغوی نه مه کوه. دا ښکاره خبره ده چې جاهل انسان هیڅکله خپله په نیکمرغیو او دا راز په بدمرغیو نه پوهیږي او هر څه چې ترسره کوي نه پوهیږي چې د ده په ګټه ده او که د ده په تاوان. اما برعکس د پوهې او حکمت نه برخمن انسان او ځوان د ژوند په ښو او بدو ښه پوهیږي. نو همدا سبب دی چې الله رب العزت په سورت فاطر کې 19 آیت کې فرمایي وما یستوی الاعمی والبصیر. همداراز الله رب العزت په سورت زمر کې 9 آیت کې فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یقیني خبره ده که زموږ ځوانان د علم او پوهې نه برخمن وي، بیا په انحرافي کړیو کې نه راګیرېږي او نه منحرفینو ډلو لخوا کار کیدلی شي. برابره خبره ده چې په هر ځای او یا هر وخت کې وي، او همدا علم دی چې انسان د انسانیت لوړو پوړیو ته رسوي او انسان الله ته نږدې کوي. نو کله چې انسان د خپل رب سره تقرب او نزدېکت حاصل کړي، بیا هیڅکله شیطاني انحرافي اعمالو ته په رحماني اعمالو غوروالی نه ورکوي، ځکه د اوچت مقام خاوند
هیڅکله ټیټ او سپک کار نه کوي، څرنګه چې الله په سورت مجادله کې 11 آیت کې فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. د تیرو نصوصو او آیتونو پر بنسټ ځوانانو ته پکار ده چې انحراف نه د ژغورل کېدلو په مخه علم لاسته راوړي او د علم حاصلولو لپاره ښه پسرلی همدا د ځواني موسم دی. د علم زده کړې لپاره څه ناوخته نه ده، بلکې تر مرګه اسلام په پوهېدلو حکم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې شاګردانو په خپلو لوړو عمرونو سره علم یادولو، څرنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي تفقهوا قبل ان تصودوا وقد تعلم اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فی کبر سنهم رواه البخاری. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ځانونه پوه کړئ، یعنی علم او حکمت لاسته راوړئ مخکې له دې نه چې د ټولنې سیادت درکړی شي او د خلکو سردار وګرځول شئ. په تحقیق سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو په لوړو عمرونو کې ځانونه پوه کړل. په دې بنسټ چې ځوانان انحراف نه وژغورل شي، هغوی باید 2 ډوله علم او یا پوهه لاسته راوړي. اول شرعي علم، دویم عصري علم. شرعي علم او یا پوهه په لومړي قدم کې په موږ مسلمانانو فرض او لازمه ده چې شرعي علم او یا پوهه لاسته راوړو، ځکه که شرعي پوهه له موږ سره نه وي څنګه کولی شو چې د الله تعالی مطلوب عبادت په مطلوبه طریقه ادا کړو او څه پوهیږو چې کوم کارونه عبادت دي، له څه نه منع شوي یو او په څه مکلف یو. اما په دې هغه مهال پوهیږو او د الله تعالی عبادت په سمه توګه ترسره کولی شو چې شرعي علم له موږ سره مل وي. په دې بنسټ چې ځوانه طبقه له بېلارېتوب څخه وساتل شي، له هر څه د مخه شرعي علم حاصل او د شریعت په ټولو غوښتنو ځان پوه کړي، البته په دې طرز چې لا اقل په هغو شرعي مسایلو پوه شي چې ځان له ګناه نه وژغوري او هسې نه چې د بېعلمي په وجه ناروا او غیر شرعي کړنې ترسره کړي. او رښتیا هم نن چې ځوانان اکثره په بېلارو روان دي، علت یې دا دی چې د دین په شرعي مسایلو نه پوهیږي، حلال او حرام نه پیژني او هر څه د خپل قاصر عقل په رڼا کې ترسره کوي. اما برعکس که شرعي علم ورسره وي، بیا د هغه په رڼا کې نامطلوب انحرافي عمل نه ترسره کوي او تل په دې فکر او عقیده وي چې زه د عبادت لپاره پیدا شوی یم او همدا دنیایي کړنې د آخرت ښه او یا بده توښه وي، نو زه به د ښې توښې بندوبست باید ونیسم، څرنګه چې الله رب العزت په سورت زاریات کې 55 آیت کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عصري علم او یا پوهه ځوانان وروسته له دې نه چې د خپل ژوند په اړوند شرعي مسایلو باندې پوه شول او د روا او ناروا عمل توپیر یې وکړه، بیا کولی شي چې د ژوند د بقا او مادي ضرورتونو د رفع کولو په مخه عصري علم او یا حرفه لاسته راوړي، مثلا طبابت، مهندسي او داسې نور علوم زده کړي چې د انسان مادي اړتیاوې پوره کړي. اما د افسوس خبره دا ده چې په دې اړوند په معاصره زمانه کې له څو لسیزو را په دې خوا ډیر زیات افراط او تفرید کیږي، او هغه دا چې ځینې خلک عصري علوم دینی علوم نه بولي او نه څه ارزښت ورکوي، او دا راز د مکتب او پوهنتون مؤسس فرعون بولي. حال دا چې د عصري علومو انقلاب د اسلام ظهور سره سم پیل شو، ځکه چې د قرآن کریم د اعجازو نه یو ډول یې کونیه اعجاز دی چې عصري علومو پورې تړاو لري. او له بلې لورې نه په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د پوهنتون تهداب مسلمانانو ایښی دی چې په 1114 هجري کال کې جامعة الزیتون په تونس کې جوړ شو او قرآن کریم تبیانا لکل شی کتاب دی. نو آیا انسانانو ته دا نه ور زده کوي چې د ژوند مادي ضرورتونه څنګه لاسته راوړي؟ او که نه ووایو بیا خو خپل دین مو نقصاني او نیمګړی معرفي کړو او لا مو دښمنانو ته د اعتراضاتو او شکوکو ورونه پرانستل او خپل لاس او پښې مو په خپله وتړلې، ځکه په دې کار سره دښمنان په جرأت سره دا خبره کوي چې اسلام څرنګه نړیوال او هرړخیز دین دی چې د انساني ژوند د بقا مادي چارې او اسبابو ته لارښوونه نه کوي، او هغه څه چې د ژوندانه د راحت سبب ګرځي او سهولت رامنځته کوي نه بیانوي، نو دا څرنګه پیروي کیدلی شي؟
او تفرید دا دی چې نن اکثره خلک عصري علومو ته مخه کوي او فکر کوي چې همدا مادیات دي او بس په داسې توګه چې شرعي علومو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي او یا ځان پرې نه پوه کوي او د شرعي علومو خاوندانو ته په سپکه سترګه ګوري او ځانونو ته د ترقي او تمدن علمبرداران او روشنفکران وایي. ټوله ورځ به لګیا وي عبادت، لمونځ، جماعت او جماعت سره به اشنا نه وي او یا په ډیر غفلت سره به ترسره کوي. منځنۍ او حقیقي خبره دا ده چې اسلام د دنیا او آخرت د ښېګڼو دین دی. معنا دا چې د دنیا چارو سمبالولو لپاره موږ ته عصري علوم راپیژني او دا چې آخرت وګټو شرعي علوم موږ ته راښیي تر څو د الله رب العزت عبارت ترسره کړو. سمه ده یو ځوان عصري علوم زده کړي او پرې خپل ولس خادم شي، اما له بلې لورې نه د ضرورت په اندازه له شرعي احکامو نه هم آګاه وي او هر کار د شریعت په بنا ترسره کړي. اما که شریعت نه ورسره څه پوهه نه وي او دیانت کې ضعیف وي، بیا په دې صورت کې د عصري علم زده کړه څه ګټه نه رسوي مګر دا چې له هلاکت سره مخ کیږي. او هغه نصوص چې د عصري علومو په اړه لارښوونه کوي ځینې له دې نه عبارت دي. الله په صورت انفال کې شپېتم آیت کې فرمایي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله په سورة هجر کې 22 آیت کې فرمایي: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله په سورة نمل کې 9 آیت کې فرمایي: قل سیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. الله په سورة حدید کې 25 آیت کې فرمایي: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نو الله رب العزت دې زموږ ځوانانو ته توفیق ورکړي چې پوهه لاسته راوړي او پوهه او علم هغه لامل دی چې زموږ ځوانان وروڼه د انحراف او د بېلارېتوب نه ساتي. الله رب العزت دې زموږ ځوانانو وروڼو ته هدایت وکړي. الله دې توفیق ورکړي چې دوی د خپل موقف، د خپل مسئولیت او د خپل ارزښت وپیژني چې یو ځوان د اسلامي ټولنه کې څه ارزښت لري، د هغه څه موقف دی او د هغه څه مسئولیت دی. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.